بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو او پښتانه ورونو او د پښتنو علاقې نه پېښور نه یو مسافر. السلام علیکم. بیا درته وایم الله تعالی دې وکړي چې تاسو روغ جوړ وئ، سلامتي مو غواړم او ډېر زیات ورونه یې چې تاسو ما سره میلاوېدل غواړئ او ډېر زیات میسجونه کوئ چې کم ځای کې زه په پېښور کې یم ملګرو او فلحال پېښور یونیورسټۍ کې ژوند کوم. سرکاري ایریا ده، سرکاري علاقه ده، خو خیر داسې دی چې زما زیات ملاقاتونه چې ملګرو سره کېږي نو دا صدر بازار کې کېږي او حیات آباد کې کېږي او یونیورسټي روډ باندې کېږي. نو دا درې ځایونه دي ملګرو. دې درې ځایونو ته څوک کوم ملګري رانږدې نو انشاءالله تعالی زه در سره میلاوېږم، هېڅ خبره نشته او میلاوېږو. پښتانه یو، مسلمانان یو. نو الله تعالی مو روغ جوړ سلامت لره. او همدغه یو هغه دی که نه چې څه ورته وایي چې تاسو صرف غواړئ چې تاسو ما سره میلاو شئ او واټساپ نمبر ملګرو زیات واټساپ نمبر ملګرو غوښتی دی او واټساپ داسې چل دی چې واټساپ نمبر په دې نشم درکولی چې زه کله کور ته دننه شم نو موبایل آف کم. په دې آف کوم چې زما پلار زما مور چې کوم دی نو هغه زما ټلیفون نه ډېر زیات ډسټرب کېږي. په خپله په کار دی پوه شئ چې مسافر راغلی یم نو کور ته په کار د ټایم ورکم. نو هغه ټایم کې چې ډېر زیات ورونه واټساپ باندې ما ته میسجز کوي نو زما مور او پلار تنګېږي. نو احترام قدر د هر مور او پلار په کار دی او بیا خپل مور او پلار خو قدر ته پته دی. نو په دې وجه واټساپ نمبر نشم درکولی ملګرو چې تاسو به داسې ټایم کې ما ته کال او میسجز کوئ چې هغه ټایم به زه خپل فیملي سره مصروف وم. نو زه نه غواړم چې خپل فیملي سره وم او خپل فیملي سره زه موبایل آن وساتم. دا ما ته خوند نه راکوي. نو بهرحال داسې ټایم به درته وباسم. زه همیشه مازدیګر 5 بجو نه ونیسئ تر 7 بجو پورې زه په د یونیورسټي روډ باندې وم همیشه. او دلته یونیورسټي روډ باندې چې کوم دی زه اکثر د فقیرانو او مسکینانو سره به تاسو ما ګورئ، دوی سره زه ولاړ وم همیشه لپاره. بل ښه صحیح دی دا ملګرو تاسې وایه کال چاته کال وکم. اظهار خان وعلیکم السلام درته وایم په خیر. او بل فضل اچکزی وعلیکم السلام درته وایم. ارمان خان پښتون فرام اسلام آباد او بس سوري وایو درته اسلام آباد کې نو مونږ خو پېښور کې یو. ماجد اسلام مننه کوم. ټولو نه ضروري خبره دار ملګرو کوم رونه چې په پېښور کې یې د پاکستان په هر علاقه کې یې ملګرو داسې دی چې دا یو شی دلته ګورم ډېر ښایسته علاقې موږ ته خدای پاک راکړي په سکون. خو دومره دی ملګرو چې هر څه حکومت باندې ما اچوئ که نه چې حکومت باندې تاسو هر څه اچوئ، حکومت کار نه کوي، حکومت دا نه کوي او قیمتي راوستله. ملګرو لږ خپل ګریوانونو کې هم ګورئ که نه او که داسې لږ سوچ وکئ نو ګاډی کور کې ولاړ و ډېر خیرن و نو چا نه مې کور کې تپوس وکړم وایي دا ګاډی څوک نه وینځي؟ وایي یاره ټایم نشته ګرمي ده. نو ګاډی مې وویستلو صفا سوتره مې واچول ومې مینځلو ښکلی مې ومینځلو ښایسته ټایرونه مې ورته صفا سوتره کړل. نو دا ګاډی مې چې بیرون راوباسلو هر سړی ورته ګوري چې دا څومره صفا سوتره ګاډی دی، څومره ښایسته ګاډی دی. نو دغه شانته کور کې هم ټولو ته خوند ورکوي چې د ګاډي کې کښېني. ملګرو د ماحول ته چې ګورم د پېښور ماحول ته ګورم ځای په ځای ګند پروت دی بلکې هر پښتون رور غټ سړي بالغه سړي تاسو هر انسان بنانه خورئ، کیله خورئ، امرود خورئ، دا پوستکي په سړک غورځوئ ملګرو. مخامخ مو وینم هیڅ چا سره خیال نشته، هیڅ چا سره. زه چې کوم ګند اخلم ځان سره مې پلاستیک نیولی وي او یا را سره بیګ را سره وي ټول ګند همغه بیګ کې اچوم چې کله راته داسې ځای راشي چې هغه ګند د غورځېدلو وي نو همغه ځای کې بیا ټول ګند وغورځوم چې هغه ځای نه بیا ګاډي اوچتوي. ملګرو دغه پاکستان کې اوس دا بیماري پیله شوې ده ډینګي چې ورته وایي حتی پېښور ته راورسېدله. ملګرو دا بیماریانې ولې بهرو ملکونو کې نشته؟ د یو ډاکټر سره اوس میلاو شوم په هسپتال کې د ګندهار یونیورسټي کې ورسره میلاو شوم. هغه دغه خبرې کولې. هغه ویل وایي دا بیماریانې ولې په بهرو ملکونو کې نشته وروره، خو دلته په دې دی چې دلته خلک ګند سره اوسېږي، خپل ګند سره اوسېږي. دا همدغه خبره دی ملګرو، خپل ګند سره اوسېږو. دا مه وایه چې دا ګند ما دلته واچولو کور خو مې هلته دی. همدا ګند چې تا دلته واچولو سبا همدا ته په مرض باندې ووړې او که ته پې وانه وړې
ستا رور پې ووړې مسلمان رور دی چې دیني رور دی چې تا د هغه کور مخه ګند کې واچوله. ملګرو دا ګند سیستم لږ صفا وساتئ. ډېر ښکلی پېښور دی، ډېره ښایسته علاقه ده، ډېر د سکون وطن دی. ما زه په سکون یم پکې ډېر زیات خوند راکوي. بس که د ګرمي وي هم ګرمۍ کې هم ګرځم خوند راکوي ډېر زیات، په سکون یم ورکې. ټول پښتانه ورونه ګورم، پښتنې خویندې ګورم، د بازارونو کې ښایسته هجوم ګورم، ښایسته دوکانونه دي، د سکون د امن ډک. نو لږ ملګرو د صفایۍ خیال وساتئ. صفایۍ خیال تاسو نه ساتئ، ځای په ځای ډیرانونه جوړ شوي دي، ځای په ځای ګند جوړ شوی دی، هیڅوک خیال نه ساتي. حکومت نه تمې مه کوئ، داسې خو مه کوئ چې دا حکومت په باندې تاسو اړوئ. هر انسان خپل نظام الله درته وایي چې صفایي نصف د ایمان دی، نیم ایمان دی صفایي، نیم ایمان دی صفایي. ملګرو ډېر زیات وروڼه ما داسې ولیدل چې ګاډونه ګند غورځوي، شیشه ښکته کړي سګرټ وغورځوي، شیشه ښکته کړي پلاستیک وغورځوي. نو ډېر زیات ودردېدلم. ګاډی ورسره د 500 لکو د 150 لکو روپیو ګاډی دی او دی به ګند د شیشې نه بهر غورځوي. دا د انسانیت دی، دې ته انسان وایي. حیران ورته پاتې وم. یو ګاډي نه یو سپین ګاډی راغلو هونډا سیویک چې هغه ګاډي قیمت 50 که 60 لکه روپۍ دی. کیلې پلاستیک کې کیلو پوستکي وغورځول، ورپسې راغلم پوستکي مې راوچت کړل، ورته شیشه مې ورته وټکوله، خپل ګاډي نه راکوز شوم. شیشه مې ورته وټکوله، ده ولیدلم چې زه هم ګاډي نه راکوز شوم. که نه ښه درته پته ده چې دلته اوس هغه لیول سره خبره کوي. که زه چېرته داسې بېکاري شانتې ورته راغلی کیدای شي راپسې راکوز شوی وای او څاپېړه راکړې وای. داسې بې انسانیته خلک هم شته په پېښور کې. خو چې دا ګاډي نه یې ولیدلم که نه لږ لش و پش کې ولیدلم نو لږ دبدبه کې پرېوتلو. نو چې بیا مې کیلو پوستکي ورپسې راواخیستل، شیشه مې ورته وټکوله، ما دا شیشه یې لږه ښکته کړه. ما دغه ځای ستا د کور مخه نه دی که نه، دا د بل مسلمان ځمکه دی دلته که نه، چې دلته بل مسلمان را خوا کې کور دی، د خوا کې دوکان دی، داسې په ازاده د ګند واچولو. وایي ته شرمېږې نه؟ ګاډي کې دا سوچ بورډ شته او که نشته؟ وایي شته. ما دا سوچ بورډ کې واچوله، کور مخې ته دا ګند وغورځوه. دا علاقه هم د مسلمانانو دی، څنګه چې ستا کور مخه د مسلمانۍ دی که نه، دا علاقه هم د مسلمانانو دی. دا ګند واخله کور مخې ته یې واچوه. نو سړی لږ پرېشر کې راغلو او معافي یې غوښتله چې وروره مونږ ته خو ځایونه نه دي معلوم چې کم ځای راکړي. وایي حکومت دې بندوبست وکړي د دې شیزونو، وایي مونږ به ځو هلته به دا ګند اچو. وایي حکومت درته ډېر زیات انتظامات نیولي دي، هر ځای کې حکومت ډبې اچولې دي، خو تاسو سترګې ړندې دي، ګاډي نه کوزېږې نه. تر ګاډي نه لږ راکوز شه، ما سره داسې 2 میټره په خپو مزل وکړه. ما زه درته ځایونه ښیم چې چېرته دا ګند غورځوي. ته په سړک په سر ګاډي کې ناست یې او سړک په سر شیشه دې ښکته کړل تاکې خپې نشته دي چې ته یو 200 میټره واکینګ وکړې او هلته را ګند واچوې. نو الله ته وګورئ ملګرو، الله ته وګورئ، د صفایۍ خیال وساتئ. دومره بیماریانې شیرپاو هسپتال ته لاړ وم، ډاکټرانو انوایټ کړی وم، ډېر ښه ډاکټران ملګري لرم. هلته وژړېدلم، داسې ځوانانې پیغلې، داسې ځوانان لکان بیماران دي، حیران پاتې وم. وایي دا ټولو ته مرض لګېدلی، هر سړی په بیمارۍ، هر سړی په مرض لګېدلی. ډاکټرانو ته مې وایي مین خبره څه شی ده د دې مرضونو؟ وایي مین خبره د ګندګۍ، دا ګند نه ټول مرض پیدا کېږي. او ملګرو ښه درته پته ده چې د ګند نه ټول مرضونه پیدا کېږي. دا صفایي چې وشي د خپلو کورونو صفایانې کوئ، د خپلو کورونو نه مخکې چې راکومې د کورونو دروازو مخې مو چې راکوینې دا صفا ساتئ. پلاستیک، د میوو پوستکي، دا شیزونه صفا ساتئ، دا صفا ساتئ ملګرو. قسم په خدای چې نظافت به مو پاک وي، قسم په خدای ځانونه به مو خوشبویي راځي، کورونه به مو ښایسته ښکارېږي. کور مخې ته مو ګند پروت دی، ټوله ښایسته بنګله مو ورسره مرداره او پلیته ښکاري. تاسو دې ته سوچ نه دی کړی؟ که ستاسو کور مخه صفا وي، ستاسو علاقه صفا وي، لرې نه ډېره ښایسته ښکارېږي. دا پیڅه حیات آباد ته لاړم، حیات آباد کې را فیز 1 که تاسو وګورئ، د فیز 1 د کوڅو ته دننه شئ، کباړ دي کباړ. الله توبه، الله توبه توبه توبه. دا هغه فیز 1 خو نه ده چې ما 10 کاله مخکې لیدلی و، داسې ځلېدلو. توبه مې وویستله، توبه. او بیا د بشرت مارکیټ ته راغلم، فیز 3 ته. توبه توبه توبه، راسې ګند یې اړولی. سوچ مې وکړو چې ځناور دي که انسانان دي دلته آخر؟ دا په دومره غټو غټو بنګلو کې اوسېږي، دا په صفایۍ نه پوهېږي دا خلک؟ تاسو دا ګند نه شئ ویستلی؟ تاسو را سرکونه نه شئ صفا کولی؟ تاسو راشئ زمونږ د یونیورسټۍ ته راشئ، زمونږ د پېښور یونیورسټۍ ته راشئ، د سرکونه زمونږ ځلیږي، سرکونه زمونږ. تاسو یو پلاستیک وګورئ د یونیورسټۍ په سرک باندې دننه، تاسو واللهي که یې وګورئ، ډېر ښایسته خلک دلته اوسېږي. پر ټول پېښور کې ما پېښور یونیورسټۍ ومنله، ډېره صفا علاقه ده،
ډېره ښکلې پاکه یې راکړی. هر سحر جاروګانو وله لګیا جارو وایي اوبه اچوي. دغو ته څوک پیسې ورکوي؟ موږ ټول یې ورکوو. دا میاشتې ورته پیسې ورکوو. دوی ته هم پیسې ورکوو، بلکې هر انسان چې ګندګورې راوچتوي او د ګند په ډبي کې یې اچوي. او ملګرو ټول پېښور دا شانتې ښکلی کوي. تاسو باندې ډیپینډ کوي، په حکومت باندې نه. ډېر خفه کېږم. هسپتالونو ته لاړ شئ ملګرو، ټول بیماران دي. ځوانان هلکان بیماران دي. پیغلې جنکیانې بیمارانې دي. دا د ګند د وجې نه. زما په دې خبرو خفه نه شئ ملګرو. انشاءالله تعالی زه در سره میلاویږم. یونیورسټي روډ باندې زما زیات رفت آمد وي. صدر بازار کې زیات کینم پاڅېږم. او چې کوم د حیات آباد ته زه ډېر زیات ځم راځم. په دې حیات آباد کې ټول خپلوان لرم، ملګري لرم، د سکول ملګري لرم. نو انشاءالله تعالی چې څومره مې وس وي در سره میلاویږم. نو ښه وخت درته غواړم. الله تعالی مو خوشحاله و آباد لره. ښه وخت درته غواړم ملګرو. د خدای په امان. بس ځم همدا اوس روان یم صدر بازار ته. څوک صدر بازار ته راځئ نو انشاءالله تعالی زه به ځای پین کم صدر کې، چې کوم ځای کې یم د صدر. راشئ ملګرو، هر څوک را سره میلاویږئ. مخامخ شئ راته. مهرباني.